السلام علیکم زما کشرانو مشرانو، امید لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک او جوړ تکړه وای. څنګه چې تاسو ته پته ده، مونږ هر ورځ تاسو د پاره خپل ګران او محترم ملمانه راولو چې داغي تعلق د خیبر پښتونخوا او د شانتي د پاکستان او د نړۍ سره. نو نن مونږ هم یو ډیر ګران او درون مشر خپل راوستلی چې داغي نوم دی محمد اعظم خان محسود صاحب، او د دې تعلق د وزیرستان نه دی او د قبائل عوامی موومنٹ بانی رہنما هم دی. نو زما ملګرو، نن به موږ خپل ګران ملما سره خبرې کوو او زه غواړم تاسو ټولو نه چې تاسو کمنټ وکړئ او خپل سوالونه هم کولی شئ زموږ د ګران او درون ملمنه. نو محمد اعظم صاحب، زه تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. مننه، ډیره مننه خالد بھائی. ډیره مننه. اعظم صاحب، زه تاسو نه اول پیلنې سوال دا کوم چې تاسو کوم دا موومنٹ دی او ما ته ذاتی پته ده چې تاسو ډېرې هلې ځلې دي د قبایلي سیمو کې. زه غواړم چې تاسو په دې خپل کم تاسو هلې ځلې دي او تاسو کم کار دی او تاسو کم موومنٹ روان دی، نو په دې اکله باندې زموږ چې کوم د پښتونخوا ټي وي ناظرین دي، مهرباني وکړئ د خپل د هلو ځلو متعلق زموږ د ناظرین سره لغونته د خپل حل زل شیر کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول ټولو ناظرینو ته په جمع السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خالد بھائی، اسلام ډیره مننه چې تا موږ ته وخت راکړلو، موږ دې راوغوښتلو چې موږ د پښتنو سره او بالخصوص د قبایلی سیمې زموږ د مشرانو د ځوانانو سره مونږه خپل خیالات خپل سوچ مونږه شیر کو. خالد بھائی، د مونږه د موومنٹ په 10 مئی 2020 تقریبا 5.5 مہینے وشواله چې مونږ د دې بنیادی شوه زمونږه سوچ زمونږه ویژن زمونږه منشور صرف په قبایلی سیمه کې د نه ده. په قبایلی سیمه کې کومه تقریبا 27280 مربع کیلومتر او د یو فک مردم شمارای په مطابق 50 لک آبادی او زمونږه چې کومه اوریجنل آبادی دا تقریبا د 1 کروڑ نه د پاسه ده. زمونږه صرف په قبایلی سیمه فوکس ته، په قبایلی سیمه کې به موږ خپل سیاست کوو او حاضر ټیم کې موږ خپل اهل زله منډه ترړې دا موږ صرف په قبایلی سیمه کې کوو. تر اوسه پورې موږ د خپل پارټي چې زمونږه کومه مرکزی کمیټیانې دي یا ضلع وایز تحصیل وایز کمیټیانې دي، مونږ تر اوسه پورې د دې هم باقاعده بنیاد نه دی شي. او د مونږ د قبایل عوامی موومنٹ دا یو تحریک نه دی، دا یو سیاسی پارټي ده. مونږ به په قبایلی سیمه کې زمونږ د قبایل چې څه مسائل دي، مشکلات دي، د مونږه پارلیمانی سیاست به هم کو، علاقائی سیاست به هم کو، زمونږه روایت دي، زمونږه کلچر دي، زمونږه دستور دي، په دې هم زمونږه نظر دي او زمونږه د منشور حصہ ده. په دې حاضر ټیم کې خو چې مونږه په قبایلی سیمه کې څه شي کړی دي، په دې لږ وخت کې د ټولو نه مخکې چې مونږه یو غټ کار د قبایلو د پاره کړی دی. په 72 سال کې اول ځل یو داسې سیاسی پارټي مخه ته راغلی ده چې هغه خپل منشور، خپل ایجنډا او خپل ایجنډا لري. د نه مخکې په قبایلی سیمه کې وړه وړه تحریکونه جوړ شوي دي، خو یو سیاسی پارټي داسې پارټي نه ده راغلی چې هغه ځان ته منشور وي او صرف په قبایلی سیمه کې د هغه سیاست وي. څوک د پیپل سره دي، څوک د جمعیت سره دي، څوک د ان پی سره دي، څوک د بل سره. واحد پارټي دا چې د غټي سیاسی پارټي زیر تسلط نه ده، زیر اثر نه ده. مونږ په خپل یو آزادانه یو آزاد سیاست کوو او دا زمونږه سوچ دي چې مونږه قبایلی مشران او قبایلی ځوانان ته دا شعور ورکو چې دوی د یو خپل قاعدانه صلاحیت ترامخ کی خپل فیصله په خپل وکي. زمونږ فیصله نه مردان وکي، زمونږ فیصله نه پېښور وکي، نه کوټا وکي، نه بل ځای وکي.
نو دا یو د مونږ د ټولو نه غټ کار دی چې مونږ دا روان کړی دی او ان شاء الله په دې کې به مونږ کامیابیږو. نور په د مونږ د علاقې چې کوڅوره هم مسایل دي چې کوم غټ مسایل دي هغه خو زمونږ لینډ مایننګ دی، زمونږ ورک خلک دی، میسنګ پرسن دی، او زمونږ علاقې بدکاری ده، زمونږ د علاقې زمونږ د عوام عزت نفس چې کوم مجروح شوی دی د هغې به حل کول دي. او د دې سره سره زمونږ په علاقه کې نه تعلیم شته، نه روډ شته، نه بجلی شته، نه ګیس شته، نه څه شته. مونږ په دې لږ وخت کې اولنی کار دا کړی دی چې کله د کورونا کرایسس ولګېدل په ټول پاکستان کې سکولونه بند شول، نو آنلاین کلاسونو دپاره حکومت اعلان وکړلو چې آنلاین کلاسونه به اخیستل کېږي. زمونږ په قبایلي سیمه کې انټرنیټ نه و، مونږ منډه ترړه شروع کړله د انټرنیټ 3G 4G دپاره، خو مونږ ته د حکومت د طرف نه او د ادارو د طرف نه دغه وینا وشوله چې مونږ 3G 4G نشو بحال کولی، ولې چې زمونږ قبایلي سیمه کې تر اوسه پورې لکه ټیرریزم ځای په ځای موجود دی، ټارګټ کیلینګ موجود دي، خلک مړه کېږي او د افغان بارډر لګېدلی دی، خلک ځي او راځي، طالبان راځي، بل راځي. نو یو بهانه یې وکړله چې یاره دې وجې نه فی الحال مونږ 4G 3G نشو ورکولی. نو مونږ بیا په هغې باندې پریس کانفرنس هم وکړلو او مونږ هغې ته سوال وکړلو چې مونږ ته متبادل څه طریقه چې زمونږ د ماشومان د تعلیم برقرار وساتي، آنلاین کلاسونه واخلي. هغې مونږ سره د کیمپینګ سیسټم ځای په ځای کیمپونه جوړول، مرکزونه جوړول، چېرته کې چې د آرمي کیمپونه دي یا د FC والا هلته کې د هغوی سره نیټ سیسټم موجود دی، هغې مونږ ته وای فای سیسټم راکړلو. په ټوله قبایلي سیمه کې دا کار قبایل عوامي موومنٹ کړی دی. اول ځل په ټوله قبایلي سیمه کې چې چېرته آنلاین کلاسونه د کیمپینګ د مرکزونه جوړ شول، په هغې ذریعه باندې چې کوم هلکانو تعلیم حاصلولو دا کریډټ قبایل عوامي موومنٹ ته حاصل دی. په دې نه بعد زمونږ دوم چې کوم مشکل و هغه دا و چې زمونږ د علاقې چې کومې حلقه بندۍ شوې وي او یا زمونږ په علاقه کې کوم ویلیج کونسل، نایبرهوډ کونسل، دا په ساوت وزیرستان نه واخله تر بجاوړه پورې په ډیرو علاقو کې پورا کلی ورک وو، پورا مارکیټونه ورک وو، په نیم تحصیلونه پکې ورک وو. زمونږ په وزیرستان کې د محسود ایریا، په پورا محسود ایریا کې یو نایبرهوډ کونسل نه و. مونږ د دې دپاره منډه ترړه شروع کړله. مونږ دلته کې KP کې چې کوم زمونږ الیکشن کمیشن دی دې ته د هغې نه بعد مونږ مرکز ته ورسېدلو. دوره کار مونږ وکړلو چې هغې یو ټایم فریم ورکړلو قبایلو ته چې د چا هم څه تحفظات دي په نایبرهوډ کونسل باندې، په ویلیج کونسل باندې، هغه خپل تحفظات اکتوبر ټایم یې ورکړی و چې په دې کې خپل تاسو د علاقایي چې تاسو کوم الیکشن کمیشن دی یا د تاسو صوبایي الیکشن کمیشن ته ورسوئ. نو په دې باندې به مونږ کار وکړو او د الله شکر دی هغه کار نن یو حده پورې ټیک شوی دی. او ورک کلي او ورک مارکیټونه، غټ بازارونه چې کوم ورک وو دا بیا را پیدا شول. دې نه علاوه مونږ په خپله علاقه کې د KP حکومت 15 ډیګري کالج بوایز اینڈ ګرل نوټیفیکیشن وباسلو. زمونږ سابقه فاټا یکسر مسترد شوی و، نظر انداز شوی و. بیا مونږ لاړلو، مونږ په دې باندې خپل یو کوشش شروع کړلو، منډې ترړې مو شروع کړلې، کله د باړې پریس کلب نه، کله د جمرود پریس کلب نه، کله د پېښور پریس کلب نه مونږ پریس کانفرنس شروع کړلې چې د مونږ د قبایلي سیمې 15 ډیګري کالج KP حکومت نوټیفیکیشن وباسلی دی، د مونږ دپاره یو هم نشته دی. مونږ خو د KP یو مرجر په مونږ باندې شوی دی. آیا مرجر بالجبر دی یا هغه مرجر قبایلو خوښ کړی دی؟ دا خو ټوله دنیا ته پته ده چې په کومه طریقه شوی دی، د اتوار په ورځ شوی دی. نو مونږ ولې نظر انداز یو؟ د هغې زمونږ د منډې زمونږ د محنت نتیجه دا راووتله چې په دا اوس 13 میاشت کې یوه نیمه میاشت مخکې وزیر اعلی KP محمود خان صاحب د فاټا سابقه فاټا دپاره 15 ډیګري کالج 15 د پورا KP دپاره و چې مونږ پکې نظر انداز وو. د مونږ د دې خبرې اجاګر کولو نه بعد د 15 ډیګري کالج
نوټیفیکیشن وباسلای دی دا کریډټ قبایل عوامي موومنٹ ته حاصل دی نو دا ستا باندې مونږه تر اوسه پورې یو پاور شو نه دا کړي اوس په دې 29 تاریخ باندې زمونږ یو پروګرام په خیبر کې باړه تحصیل کې خو په دې کې هم زمونږ ټول تیاریانه مونږه کمپلیټ کړي وي هر شی زمونږ پوسټر هم تیار وي زمونږ پینافلیکس هم تیار وو هر شی زمونږ کمپلیټ وو چې په دې کې اوس د پی ډی ایم د جلسو مخنیول وو یا حقیقت کې کورونا دوم ځل سره اوچت کړلو په کورونا کې دوم ځل یو داسې لهر راغی چې حکومت د کومه خبره کوي چې یارا کورونا بیا شدت اختیار کړی دی نو هغه په بندیانې ولګولې وو د پی ډی ایم په جلسو کې ځای په ځای فایرونه نیول کنټینر یو شی بل شی نو موږ دا سوچ وکړلو چې زموږ د قبایل عوامي موومنٹ د منشور زموږ اولنۍ پوینټ د آئین پاکستان قبایلی روایات اسلامی اقدار د دې پاسداری را نو موږ دا سوچ وکړلو چې حکومت طرفه اعلان دی نو موږ خو د پی ډی ایم حصہ نه یو چې یاره موږ د حکومت خلاف یو بلاک جوړېږو موږ خو د کلی د علاقې د پاټه سیاست کوو نو موږ به د قانون ومنو او دومره خبره ده چې خدا نه خواسته پراختیا کورونا وي نو د مونږه په قبایلی سیمه کې کدا خلک مونږه راغون کو سبا یو دوه کسانو ته بیماری ولګیدا نو بیا به خلک وایي چې دا خو قبایل عوامي موومنٹ خپل سیاست کولو الته د کورونا د پیلا ذریعہ جوړا شولا نو اوس مونږه نوی لګیا یو ان شاء الله مخکې به ګورو او اعظم صاحب ډیر مننه تاسو ډیر جامع طریقې سره تاسو د خپل حل ځلې بیان کې او زه خو ډیر خوشاله شوم چې تاسو یو سیاسي تحریک ته د وزیرستان د تاسو تعلق ساتي او د قبایلی د سیمو سیاست کوي او تاسو په حل ځله څنګه تاسو اخره کې خبرو وکړي چې د کرونا نن سبا بیا یو دویم لهر دغه شو سره راوچت کړي دی په پاکستان کې او د کرونا د وجې تاسو چې کوم خپل احتجاج یا کوم تاسو سیاسي منډه ترډې وي هغه تاسو د خپل هر څه بند د خپل عوامو د پاره د خپل قبایلو عوامو د پاره دا خو تاسو ماشاءالله ډېر ښکلی کار وکړو څنګه تاسو دا خبره وکړه چې تاسو د انټرنیټ د پاره چې کوم د کرونا په دې ټایم کې ماشومان سکولونو ته نشي تللی سکولونه بند شو چې په کور کې د انټرنیټ په توګه باندې خپل فایده وچته کې خپل تعلیم او سبق جاری وساتي او بیا 15 ډیګري کالجونه په قبایلو کې تاسو نو دا چې کم تاسو هلي زلي دي ماشاءالله دا ډېر ښکلي هلي زلي دي او زه ډېر خوشاله شوم چې موږ دا پته ولګېده ګینه موږ ته خو خلک وایي چې یاره بس زه خپله قبایل یم زموږ نور مشران ملګري موږ ډېر د قبایلو نه تعلق موږ لرو خو موږ ته اکثر د نورو خلکو نه غیارو نه وو چې تاسو خو تباه او برباد یې نو دا خو ماشاءالله تاسو ډېر ښکلی تفصیلا خبره وکړه زما دویم سوال دا دی چې څنګه ستاسو دا تحریک د سیاسي تحریک او د قبایلو د معاشي حالت او د هغې سیاسي حالت او د هغې مجموعي حالت بدلولو دپاره تاسو یو سیاسي ګوند مخې ته دغه شانتې راغلو خو ډېر خلک نیوکه کوي ډېر خلک دا نیوکه په تاسو باندې هم کوي جوړه تاسو د پی ټي ایم لاره نیو دپاره خو چېرته تاسو نه را پاسېدلي په دې اکله باندې تاسو څه وایي او زه ځان سره خپل زموږ یو بل مشر ارشد صاحب به هم موږ سره راشي نو هغه به هم زه تاسو سره شاملوم خو تاسو د دې خبرې جواب راکړئ خالد بھائی چې کله موږ د 10 مئی د خپل سیاسي پارټۍ د بنیاد کې خودلو په سوشل میډیا باندې موږ اعلان وکړلو چې موږ په 10 تاریخ باندې د خپل یو قبایلی سیمې نه سیاسي پارټۍ اعلان کوو نو په دې ټیم کې موږ نه د چا خلاف خبره کړې ده نه مو څوک سیاسي پارټۍ ټارګټ کړې ده نه مو د چا سره څه خبره موږ صرف دا وایو چې موږ یو پارټي جوړاو د قبایلی سیمې سره با تعلق لري او په قبایلی سیمه کې دنه نه به سیاست کوي نه به انټرنیشنل سیاست کوي نه د کراچۍ د واخلا تر خیبره پر سیاست به کوي ولې چې زموږ کیپاسټي دومره نه ده مونږ یو خو قبایل ټول تقریبا په سیاست کې ډیر وخت نه دی تر کړي په دې چې زموږ مرج روز شوه د دې نه مخکې خو زموږ
یو خپل جدا سیستم وو زمونږ بالغ رایدی هم نو زمونږ د مکانانو با وټونه چلیدل. اوس بیا چې کله بالغ رایدی شول دا غې نه بعد اوس چې زمونږ مرجر وشولو نو مونږ د قبایلی سیمې چې څوره خلک کم دی اول خو مونږ په سیاست کې تقریبا نوی یو او بیا مونږ چې دا سوچ وکړو چې یاره مونږ په ټول پاکستان باندې فوکس کوو نو دوره زمونږ کیپاسټی نه ده. مونږ به خپل علاقې سیاست وکړو. زمونږ د خپل علاقې زمونږ مشکلات هم ډیر دي افیکټډ هم فاټا ده. که خیال وکې په ټول پاکستان کې په پښتنو کې چې دا کومه جړاګانې شروع دي چې پښتون سره ظلم وشو هغه وشو دغه وشو نو د دې هر شي مرکز چې و دا فاټا وه افیکټډ فاټا ده. پېښور کې ډرون نه دی شوی مردان کې ډرون نه دی شوی کویټه کې ډرون نه دی شوی ډرون هم په مونږ کې کېدل مشران زمونږ الله لیدل طالبان هم الته وو فوجیان هم الته وو کورونه الته خلیفات شول. نو مونږ دا سوچ وکړلو چې مونږ به د خپل علاقې یو سیاست هم شروع کو او د خپل علاقې لپاره به یو ان شاء الله د خیر ذریعہ هم جوړ شو د موږ علاقې به په ترقۍ هم روانه شي. نو په دا ټیم کې موږ د هیڅ نام نه دی اخسته موږ صرف یو خبره وکړه چې زمونږ څوک قبایلی کلچر خرابوي څوک اسلامی اقدار خرابوي او څوک زمونږ د قبایلو په وینا پلاشونو باندې دوغله سیاست کوي هغه مدریتوب کوي مونږ به د دې خلکو مخه نیسو. یا که څوک زمونږ په سرحداتو باندې یو داسې سیاست کوي چې هغه ناممکن وي او زمونږ خلک زمونږ ځوانان زمونږ مشران په دې کې الجاوي چې په ناممکناتو کې الجاو شي نو مخکې باندې د دوی کارونه کیږي نه به مسالې حل کیږي نه به ترقی وي بس هغه نمونه به پراته وي لکه چې څنګه قبایل پراته دي. چې کله دا خبرې مونږ وکړلې په دې ټیم کې د مونږ خلاف پی ټی ایم په خپل دا خبره شروع کړله چې دا خلک زمونږ خلاف لانچ شوي دي دا زمونږ خلاف جوړ شوي دي دا زمونږ خلاف یو تحریک روان شوی دی. حالانکه مونږ تر اوسه پورې د پی ټی ایم داسې مخالفت نه دی کړی که دی میسنګ پرسن وغواړي نو دا زمونږ هم په منشور کې هم ده او دا زمونږ مسله هم ده او زمونږ سوچ هم دی چې زمونږ ورک خلک په منظر عام باندې راشي. نو که زمونږ یو شی د منشور سره تعلق لري او هغه خبره پی ټی ایم کوي نو موږ به د مخالفت څنګه کوو. که موږ د هغه مخالفت وکړو نو بیا خو موږ د خپل منشور خلاف یو. خو موږ چې کله دا خبرې وکړلې دوی د دا پروپاګاندا شروع کړله چې زمونږ خلاف دي فوجانو جوړ کړي دي پلان دی ډینګ د تر اوسه پر ورسره ثبوت نشته. اوس موږ ته دا پته نه لګي چې یاره موږ خو دا خبره وکړله چې موږ په قبایلو کې دوغله سیاست نه منو موږ د قبایلو کلچر خرابېدو نه ورکوو موږ اسلامي اقدار خرابېدو نه ورکوو. پی ټی ایم دا خبره په ځان پورې ولې ونیوله چې یاره دا خو موږ ټارګېټ یو. موږ د پی ټی ایم بالکل خلاف نه یو. په پی ټی ایم کې چې کوم خلک ننوتې دي زمونږ کوم ماشومان یې رانه هایجیک کړي دي دا تحریک ډېر په مشکله جوړ و. دا تحریک د دې تحریک اصل بانی نقیب الله شهید دی چې کله د شهادت واقعا وشوله د هغې نه بعد زمونږ مسعود قوم په کراچۍ کې راپاسېدلو درنې شروع کړله د هغې نه بعد بیا د اسلام آباد درنه شوله. دا یو تحریک زور اخستو بیا هم د مونږ سوچ دا و چې دا به صرف تر فاټا پورې محدود وي په دا چې افیکټډ فاټا وه. خو دا شی مخکې لاړلو تر کابل افغانستان امریکا تر یورپ هالند تر بل ځای باندې ورسېدلو. نن زمونږ د قبایلو مسایل په ځای پاتې دي. د میسنګ پرسن څوک نام نه اخلي د نقیب الله څوک نام نه اخلي د راو انور څوک نام نه اخلي د لینډ مایننګ څوک نام نه اخلي. بالکل زمونږ هغه مسائل هغه زمونږ چې کوم ډیمانډز وو د پی ټی ایم چې کوم د هغه میجر ډیمانډز وو په اسلام آباد کې نن ایوه خبره نشته دی. نن لرو بر دی او نن د زنانو سیاست دی چې را زنانه د سیاست راشي بیا به قبایل ترقی وکړي او قبایل دا شی مني نه دا شی قبلوي نه. هغه خپل یو کلچر دی هغه پرده حیا والا خلک دی او نن دا خبرې شروع شولې چې پلانې شهید نه دی
اسامه بن لادن ته شهید ولې وویل، مولا عمر ته شهید. یاره دا خو زمونږ مسائل نه دي، زمونږ مسائل ورک خلک دی. که پی ټی ایم هغه مطالبات کوي چې کوم د اسلام آباد مطالبات وو، د قبایلی سیمه هغه سیاست کوي چې په هغه زمونږ د قبایلی سیمه زمونږ ستونزې ورسره تړلې دي، زمونږ ترقیاتي کارونه ورپورې تړلې دي، زمونږ د قبایلو امن ورپورې تړلی دی. نو د منظور زنده‌باد ناره به د ټولو نه مخکې زه لګوم، اوله ما لګولې. خو که چېرته کې دوی د زمونږ د ماشومان د منظور سمیت، منظور ماشوم دی، منظور داسې نه دی چې د 50 ساله یو زوړ سیاستدان دی. د سکول د کالج د یونیورسيټي هلک و، د هغې نه راغللو، تحریک یې جوړ کړلو، MTM محسود تحفظ موومنٹ. هغې نه بعد بس نقیب الله شهید خدای ذریعه وګرځوله د PTM دپاره، بیا PTM شولو. نو دا هم د موږ نه هایجیک دی، منظور هم را نه هایجیک دی. نن د منظور د سټیج نه په میرانشاه په یو ځای په بل ځای باندې اوس سبا دا کله په کراچۍ کې جلسه ده، څوک به د راو انور نام نه اوري، څوک به د 444 پښتون چې کوم اورای عدالت قتل دي، کوم ته GIT جوړه شوې ده او راو انور باندې هغه خپل GIT کې پولیس افسرانو هغه ویلي دي چې د فیک انکاونټر کړی دي، د هغه نام به نه خستل کېږي، د ورکو خلکو نام به نه خستل کېږي، زمونږ په علاقې کې چې کوم لینډ ماینینګ شوی دی د دې نام به نه خستل کېږي. هلته کې به د لرو بر یار لرو بر زمونږ مسله نه ده، زمونږ مسالې دغه دي چې کومې مسالې ما بیان کړې، زمونږ د اسلام آباد د درنې کوم مطالبات دا زمونږ مسایل دي. که په دې مسایل باندې د فوکس وکړي، نن هم زمونږ د طرفه منظور زنده‌باد. خو که دې په مونږ کې داسې سیاست کوي چې د کومه لوبه روانه ده. اعظم صاحب زبا خپل ارشد صاحب زموږ بل ملګری هغه به هم هغه ته هم په شو کې هرکلی وایم او هغه به هم تاسو سره سوال او جواب به هم کوي. خو زه د دینه یو سوال روکاګم چې کم تاسو څنګه وایي چې دا PTM څنګه جوړ شوی او د قبایلو چې کم مسایلو دا غي د پاره، خو هغه چې کم دی بالکل دا غي نه ډایورټ شو او اوس پکې لر او بر او نور خبرې پکې راغی. ٹھیک شو کنه؟ نو الته چې کوم دي دوا تاسو د وزیرستان سره تعلق ساتي او الته دوا وګړي تاسو هم په پارلیمان کې دي، محسن داوړ او علي وزیر. نو تاسو د غي کارکردګي تسوي سبا بیا د وزیرستان خلک به بیا دا وي چې یاره مونږ خو زموږ خو ماغه شانتي پسمانده پاتې شو، مونږ چې کوم دي پاکستان یا مرکزی حکومت را لسمونه ک. نو تاسو په دې کله باندې وای چې دی التس په ګراوند باندې سکار کړی دی او کنه بستش په ټویټر باندې لر او بر او دغه چې کم دی ژوندون غواړو او داسې بیانیه یا نور خبري روزي. نو په دې کله باندې چې په ګراوند باندې دې سکړی دی او کریاست لکه نور حکومت سکه حکومت کړی دی نوې چې څنګه تاسو وې 15 کالجونه او دا شانتي ترقی روانه ده، خو دې سکه محسن داوړ او علي وزیر دا غزي وګړي دي اغي سکه د محسود خلک س دته ګوري، د وزیرستان خلک دته څنګه ګوري، په دې کله لک خبر او کوي. خالد بھائی دا دوړه چې کوم MNA دی علي وزیر او محسن داوړ تعلق د نارت وزیرستان سره دی او د علي وزیر د ساوث وزیرستان سره دی. خو د وانا سایډ د وزیرو علاقه چې کومه د وانا ډیویژن طرف ته او مونږه د مسعود ایریا زمونږ چې کوم MNA دی هغه د جمعیت جمال الدین صاحب دی. لکه د پکلی په علاقه کې واړه کارونه کده کړی وي، نو هغه د فیسبوک د نظر نه هم غایب وي، هغه د ټي وي د اخبار د نظر نه هم غایب وي. هغه خو زه نشم ویلای، په هغه کې به زه دروغجن شم. خو یو داسې غټ کار تر اوسه پرې د علي وزیر یا د محسن داوړ د ترقیاتي کارونو په لحاظ مخې ته نه دی راغلی چې څوک دا وایي چې دا کار محسن داوړ وکړلو یا دا کار علي وزیر وکړلو. زمونږ په علاقه کې اوس کارونه کیږي، په هغه کې چې کوم کارونه کیږي زمونږ د وانا طرف ته په هغه کې کومه نام اورو، نو دا نصیر MPA نام اورو چرته مونږ دی اورېدلی چې دا روډ یا دا سکول یا دا پلانې شي علي وزیر وکړو. همدغه څه د محسن داوړ
بلکې دا خبره موږ د ډیرو خلکو نه اورېدلې ده چې هغه موږ ته کړې ده چې تاسو قبایل عوامي موومنٹ دا خبره کوي چې موږ په قبایلی سیمه باندې فوکس تا په قبایلی سیمه کې کڅو غلط سیاست کوي د خلکو حقوق خوري په فندز کې رد البدل کوي کرپشن کوي موږ به د دې خلکو مخه نیسو نو د دې چې موږ کوم اوس الیکټډ بنګان ایم پی ګان دي د دې په باره کې تاسو تر اوسه پر आवाज ولې نه وي چتاوي نو موږ خلکو ته دا جواب ورکو چې یو تر اوسه پر زموږ چې دا کومه پارټي دا دا لکه سټیبل کړي نه دا موږ چې موږ کمیټیان مرکزی کمیټي او تحصیل وایز د واز کمیټیان موږ جوړي نه دي تر اوسه جوړې کړي او بل خبره ده چې موږ تر اوسه پر د ځان سره یو هغه خلک چې کوم عوامي طاقت ده امون یا د ځان سره کړي نه ده پته چې ډیر کم وخت وشول 4.5 مهینه وشول خو چې کله مونږ لګ په پاور کې راغلو زموږ سره خلک شو زموږ سوچ خلکو ته ورسېدلو خلکو کې دا شعور راغی چې یاره زموږ د علاقې دا مسلې دي دا زموږ مشکلات دي او زموږ علاقې به په دې طریقه باندې ترقی کوي نو هغه نه بعد به بیا مونږ ان شاء الله د مېرنه هم تاسو کو د ایم پی نه به هم کو د بل نه به هم کو خو فی الحال چې مونږ کومه خبره په فیسبوک باندې د پی ټی ایم د مرګرو د طرفه وینو دا خبره کوي چې علي وزیر او محسن داوړ نه ترقیاتی کارونه ما غواړي دا خو مونږ ته ژوندۍ غواړي په دې باندې مونږ ډېر به سم ور سره کوو چې یار کا سکول نه غواړي کالج نه غواړي بجلی نه غواړي ګیس نه غواړي زمونږه چې کوم الته کې وسایل دي زمونږه مدنیاتي په دې باندې کار کول نه غواړي زمونږه په علاقې کې ریکنسټرکشن روان دي د لکه ټول علاقې برباد و په دې کې کار نه لري نو د ژوندۍ تاسو څه توای نو بیا ډیر خو په کې داسې خلک شتام نه چې هغه په دلیل سره جواب درکې زیاتره خو دوی د الکانو د مشمانو نه پیدا وي چتوي بس یا هغه کنزل او یا الکابات ګل خان د پلانې د دګړې د هغه او دغه خو په ګرون د دوی د کار د سکار چې هغه ننځ ډاډا بیانولې شم یا بل ډاډا بیانولې شي چې پلانې کالج او پلانې یونیورسيټي وکړه علاقې ته ګیس وکړو دا شی نشته او نه چرته د دې لپاره دوی د احتجاج کړي چې موږ علاقې ته دي دا شی راکړي شي یو ځل جی اعظم صاحب معافي غواړم تاسو دغه زه غواړم چې ارشد مومن صاحب هم په خپل پروګرام کې شامل کړم ارشد صاحب تاسو خپل مایک آن کړئ ارشد صاحب تاسو ته आवाज درځي ارشد صاحب ته زموږ आवाज نه ورځي چې څنګه ارشد صاحب سره رابطه بحال شي نو ارشد صاحب به هم مونږ په خپل لغه کې راوړو بالکل اعظم خان محسود صاحب تاسو خو ډېر ماشاءالله زموږ عوامو ته ډېر معلومات ورکړه د وزیرستان باره کې او زه لږ د چې کوم د وزیرستان او د ټولو قبایل لکه مطلب دا چې د قبایل چې کوم د تش وزیرستان نه دی د کې زموږ نور سے باجوړ مومن اورګزیک خیبر او کورما او دغه شانته د ټول قبایل زمونږ دي زه په دې باندې لکه دا صرف دا مسله تش په وزیرستان کې نه ده د پسماندګي تقریبا په ټولو قبایلو سیمو کې پاتې شوې ده خو تاسو به ګورئ چې دا تاسو په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې دا تاسو خبرې تاسو اورئ او دغه شانته یو زه خو هغه ته پروپاګاندا وایم چې پسماندګي خو هر ځای کې شته پسماندګي خو شته دین خو څوک مخ نشي اړولې او د اپریشن په دغه کې الته کورونه تباه شوی دي انفراستراکچر هم تباه شوی دی الته د هر څه شته په دې باندې دوی مرای نشته خو یو پروپاګاندا هم دا چې هغه د وزیرستان د خلکو باره کې کیږي زه دې یو بل سوال تاسو نه د دې باره کې کوم چې مونږ په سوشل میډیا باندې دغه شان د یورپ کې چې دا شانتي ګروپونه دي او دا شانتي خلک دي او په امریکا کې هغه ټول ورځ دا خبره کوي چې وزیرستان خو تباہ او برباد شو د خدایما ته د وزیرستان د خلکو خو چې کم د بے پردګي شو او ولته دا کیږي یو داسې خبرې کیږي چې مونږ قبایل مونږ کله ناکله وګړو جوړې مونږ د اسمان نه راکوشوي او کومه دا خوري بچینه یو کومه دا شیزونه په خپل لیدلې نه دي دا مشکلات هم تیر کړي نه دي نو دا ولې تاسو په دې اکل باندې وای چې د دې څه مقصد دی چې دا په یورپ کې یا امریکا کې یا افغانستان کې دا خلک ناس ته ټول ورځ د وزیرستان په باره کې داسې پروپاګاندا کوي نو تاسو
د وزیرستان یو وګړی او بیا یو سیاسي رهنما او یو سیاسي ګوند دې ته په څه نظر ګورئ او تاسو دې ته څنګه خبره کول غواړئ؟ جی خالد بھائی چې کله کتا ته پته وي فرشته محمد یو ماشومه قتل کړی شوی وه، خپل پړوسي د لاسه شوی وه یا د چا د لاسه شوی وه، هغې فرشته محمد په هغه کې په قتل کې احتجاج کېدلو په اسلام آباد کې. دا ټیم د پی ټی ایم نوې شروعات وو 2018 وه. په دې ټیم کې ګلالۍ هلته کې سپیچ کوي، د پی ټی ایم خلک هلکان ورته ولاړ دي، دا ورته سپیچ کوي چې د وزیرستان هره ښځه، د وزیرستان هره جنۍ، د وزیرستان هر هلک دې سره ریپ شوی دی د فوجیانو د لاسه، دې سره زنا بالجبر شوی ده فوجیانو د لاسه. نو چې کوم ورته ولاړ هلکان وو، که زما د کوم وو، که د تا د کوم وو، که د بل وو، خو د قبایلي سیمې سره تعلق وو، پکې افغانیان به هم وو، هغې دې ته داد ورکړلو، څپېړې ورته وټکولې چې دا ډېره ښه خبره وکړه. یو دومره غټ الزام یې ولګولو په وزیرستان باندې، هغې ورته داد ورکړو. نو بیا په اسلام آباد کې زمونږ یو څو مشران دي د قبایلي سیمې سره تعلق هم لري او دی پکې ډېره لویه پوهه هم ورکړې ده. هغې ما ته ټلیفون وکړلو، د دې سټرایک چې شروع و په دې دوران کې ما ته ټلیفون وکړلو، ما ته وویل چې یاره اعظم بھائی دغه چې کومه جنۍ ولاړه ده ګلالۍ، دا خو د مونږ د قبایلو یا د پښتنو حقوق خبرې کوي، دا خو انټي وزیرستان ده، دی خو زمونږ پرتګو باسلو، زمونږ د چا سره ریپ شوی دی؟ خو دې دی نه کې د قبایلي سیمې یوې جنۍ سره هغه یوه غلطي چې کومه شوې وه، خو په جنۍ دې آفرین وي چې هغې ټوپک راواخیستلو او مخکې وویشتو. دې نه علاوه که د فوج سره د دې ضد دی، یا فوج بدنامول غواړي یا ملک بدنامول غواړي، نو زمونږ قوم خو دې نه بدناموي. نو هغه ما ته وویل چې مذمت تو بنتی ہے. ما ورته ویل چې سر مونږ ورته ټلیفونونه هم کړي دي او مونږ پې باندې پوسټ هم کړی دی، د دې خبرې غندنه مو کړې ده او د خپل هلکانو ته مونږ دا وینا کړې ده چې په تاسو کې غیرت چېرته دی چې هغه الزام لګوي او تاسو داد ورکوئ. داسې کې یو د نر بچی نه و چې د سټیج نه راونیسي لاندې وغورځوي چې ته د کومې دنیا نه راغلی یې، ته اول قبایلي سیمه ته لاړه شه، زمونږ خو ته هلته کې کلچر وګوره، زمونږ پرده حیا وګوره، زمونږ د قبایلي خلکو غیرت وګوره. چلو ظلم را سره شوی دی، کورونه به مو وران شوي وي، بمونه به یې غورځولي وي، ډزونه به یې هم کړي وي، هر څه به یې کړي وي، خو دومره بې غیرته قبایل په قبایلي سیمه کې څوک نشي پیدا کولی چې هغه ګوري چې زما د ښځې سره، زما د خور سره زنا کېږي او هغه به راښکته کړی. قسم په خدای د فوج چې هغه چیف اف آرمي سټاف هم داسې غلطي وکړي، د قبایلو چې یو وړوکی ماشوم وي، مشر خو پرېږده، په هغه ځای به پې ځان ټوکړي ټوکړي کړي. دا اوس جدا خبره ده چې زمونږ کورونه ورانوي. بالکل یو زنانه په کور کې بالکل دا یو پروپیګنډا شروع شوله او د پروپیګنډې دپاره اوس باقاعده هالینډ نه، باقاعده د جرمني نه، باقاعده د امریکا نه، یو کې نه، د نورې علاقو نه چې کوم خلک لګیا دي، دا خلک قبایل نه دي، دا افغانیان دي. دا خلک چې د کوم بهر دنیا کې لګیا دي، دوی دې سپورټ کوي او زمونږ د قبایلو خلاف، اکثر د دوی د خبرې زمونږ خلاف دي. لکه ګلالۍ چې د کومه خبره کړې ده، دا د ملک خلاف نه ده، دا د قبایل خلاف ده، د قبایل عزت یې خراب کړلو، یو الزام یې ولګولو. نو دا افغانیان، د افغانیانو په بیک باندې څوک دي؟ په هغه کې ډېر داسې خلک شته دی چې زمونږ پاکستانیان دي، هغه چې کوم پرسته خلک دی، کوم پرسته تحریکونه، تنظیمونه یا پارټیانې دي، هغې خلکو هم زمونږ د دې ماشومانو په اوږه باندې ټوپک ایښودل شروع کړل چې یاره که سبا د دې څه ریاکشن و، نو ریاکشن دپاره به قبایل په فرنټ باندې وي چې یاره مونږ خو نه دی کړی، قبایل کړی دی.
لکه خدا نه خواسته زمونږ یو پروفایلینګ روان وو دهشتګرد د هغه پروفایلینګ نه ځانو بسلو د لپاره قبایل ال ځل شروع کړلې چې بھائی دا پروفایلینګ زمونږ ناجایز دی قبایل محب وطن دي قبایل د پاکستان د لپاره قربانیان ورکړي دي او د پاکستان د لپاره قبیله موضوع چا وینا ورکړي دا چا خدمت کړي دي نو دا کریډټ صرف قبایل ته حاصل دی بل شاسره دا کریډټ نشته دی بلا موضوع کریډټ صرف قبایل ته حاصل دی هغه په کشمیر کې دی هغه په 1965 کې دی هغه په دار روان دورونو کې چې رشیا را روانه و پاکستان ته یا امریکا راغله دا کریډټ د قبایل سره دی نو قبایل محب وطن دي د دې پروفایلینګ نو وتلو د لپاره قبایل کوشش کولو چې اوس دغه خلک هغه که افغاني دي هغه که دلته په پاکستان کې هغه سیاسي پارټیان دي یا تحریکونه دي چې هغه د لروبر سیاست کوي هغه د ګریټر افغانستان سیاست کوي لوی شوی افغانستان غواړي هغه اوس د موږ د قبایلو د دې بچو په وګه باندې ټپکی شي چې کسبات څه ټینشن څه تکلیف نو قبایل به ټارګټ مونږ خو بزان بچ کو او د دې د ټولو نه غټ ثبوت دا دی چې دا ان پی مشر ایمل ولی باقاعده بیان راغلی دی دا هغه ویډیو دا هغه دا بیان کوي اولې د زموږ الکانو ته د لر بر ناری ورزده کړل چې تاسو دا ناری لگاوئ هغه بیان راغی چې د پی ټی ایم بیانیا زموږ د پلان نکد وطن د خوګ پاکستان د بدنامۍ سبب جوړي زموږ په ماشومان ناری شروع کړي وي چې تاسو د لرو بر ناری لگاوئ تاسو پاکستان ما مانه خو بیا یې ځان بیا مولا کړلو چې زه خو مولا یم چې د پاکستان چې دا زما د پلار د نیکه خوګ وطن دی خو د قبایل د پلار د نیکه خوګ وطن نه دی الکه د قبایل د پلار د نیکه خوګ وطن دا وینه د قبایل ور کړی د قبایل مشرانو ور کړی دا اوس دا خلک لګیا دي که په امریکا کې دی که په بل ځای کې دی اول خو دلته کې په پاکستان کې یا زموږ د وزیرستان د سیمې د پی ټی ایم الکان هغه په انټرنیټ باندې په دا ټیکنیکل سیزونه باندې پوهیږي نه زما خپل قوم دی زما کله دی زما علاقه ده زمونږه الته کې ماشومان د نن سبا ماشومان وړو کې نسل چې کوم په کراچۍ اسلام آباد نورو ځایونو کې تعلیمونه وکړو چې بیکنا واستالاړو څوک چاته دا خو لږ پوهیږي لږ د دین د مشر عمر والا کسان ا دومره په دې سیستمونو باندې پوهیږي نه چې دا کوم پیجونه چلیږي دا کوم چینل دی او کوم یو شی دی بل شی دا ټول ما چې کوم مدد ورته ورکوي دا افغانان دي یو امتیاز وزیر 600 ټویټر فیک اکاؤنٹ چلے یو امتیاز وزیر افغانستان کې ناشته د سیبل دا هالند دا چې کوم د پیج چلای دا الګ ډاکټر څه نام دی دا څوک دی افغانای دی عرفان بالکل عرفان دا افغانای دی دا ابل جنې چې کوم ناشته دا ټول افغانان دي نو دوی بس د موږ ماشومان را نه هایي کړل موږ دا غواړو چې زمونږ د ماشومان دي د دوی د ناراضات کړي شي چې دوی د خپل مسایلو باندې فوکس وکړي ماشالله په دوی کې د ماشومانو کې یو جذبه شته هغه غریبان پوهیږي نه اوس په قبایلی سیمه کې 50% ماشومانو نه تاسو وکړه چې د لورو بر سمانه ده د درته وایي چې د خدا مطلب دی چې مونږه لورو بر یو افغان چې مونږه د افغان نسل یو نو لکه کدا مطلب دی نو ته بار څه یادوي دا خو د خلک سیم پیژنې چې ته د افغان نسل لکه 50% الکانو ته دا پته نشته دی چې د لارو بر یو افغان نارا دا د 1948 نارا شروع ده دا د ګریټر افغانستان نارا ده دوی د 50% ماشومان په دې نه پوهیږي او 50% چې په پوه شوي دي نو هغه ته مخکې دا خبره را مخکې کوي چې کته خدا وویل چې پاکستان زنده باد بیا خو ته ګل خان شناختی کارت په جیب کې د پاکستان نوکری د پاکستان اوسېږي پاکستان کې بجلی د پاکستان پنشن د پاکستان غواړي دوره کوم خلکو ډیماند د پاکستان نه د ډنګو کورونو ډیماند د پاکستان نه په علاقہ کې د روډ بجلی ډیماند د پاکستان خو کدا ویل چې زه پاکستاني یم نه بس زیاده بغیرت دا یو سوچ دا څوک ورکوي هغه کسان اچکزه ما بار بار دا بیان کړی دی اچکزه یو هغه کس دی چې د ورور د کله گورنری ورکوله د نواز شریف
نو د دې ویډیو موجوده ده چې دا اچکزه وایي چې کوم پښتون د نواز شریف حمایت نه کوي وہ بغیرت پښتون ہے، وہ بغیرت پښتون ہے. او دوم ځای کې چې زمونږ ماشومانو تراشي هغه ته وایي چې پنجابي د تا دشمن دی. نو پرون خو دې راته ویل چې حمایت یې ونه کړي ته بغیرت پښتون ہے او نن راته وایي چې دا د دشمن دی. دا ناره د لر او بر دا صرف زمونږ خلق الجوول او مونږه ډاډه دا خبره کوو چې مونږ به د خپل بارډر سیاست نه اشرف غنی لپریدو، نه به اچکزی لپریدو، نه به اسفندیار لپریدو، نه به بل پریدو. قبائل د دې بارډر مالکانان هم دي، دا بارډر ساتل هم د پاکستان جوړېدو نه مخکې هم د پاکستان جوړېدو نه بعد هم د دې فیصله حق ته چا درکړی دی چې بارډر زما د ملکیت زما د پلار د نیکه جایداد زما د جاگیر زما د او ته د کوټ نه سره راته لګیا یې چې نه دا په دې ځای باندې نه دی، دا په اټک باندې دی. دا یو غټه ایشو ده. زمونږ صرف په کراچۍ کې 50 لک نه د پاسه پښتون دی. آیا د لر او بر ګریټر افغانستان جوړېدو نه بعد د کراچۍ پښتون افغانستان ته ځي؟ یوم نه ځي. داخل ته کاروبارونه دي، دغه جایدادونه دي. نن د کراچۍ د ټولو نه غټ چې کوم هیوی ترانسپورت دی د زمونږ د پښتنو په پښتنو کې د محسود قوم دی، د کربونو ډالرو د حساب روزګار دی. نو چې لوی شو افغانستان دی جوړ کړلو بیا به دوم ځل دا خبره هم ورته کوي چې یاره زه به کاروبار په کراچۍ کې کوم، خو بیا خو به د شړي، بیا خو به د ځان سره په مخه کوي. نو چې تا د ځان سره په مخه کوي دا کاروبار د تا پاتې کېږي، یو سړی هم د ته تیار نه دی. دا یوه ابس ناره ده. زمونږ ماشومان پکې ولجو کړي دي. مونږ دا وایو چې زمونږ دا ماشومان د دې ابس نارو نه راوباسو. په مین چې کوم زمونږ مسایل دي، چې کوم زمونږ مین ستونزې دي، په دې باندې فوکس وکړي. دا زمونږ سوچ هم دی او په دې مونږ کار هم کوو. بالکل اعظم صاحب، مونږ د خپل پروګرام اخرنی پړاو راځو. ارشد مومن صاحب تاسو ته هرکلی وایم. تاسو زمونږ د ګران مشر اعظم خان محسود صاحب خبرې واورېدې. مهرباني وکړئ تاسو په دې خپل په دغه پروګرام کې تاسو هم شرکت وکړئ او تاسو خپل نظر دغه کوي او که محسود صاحب نه څه سوال او جواب کوئ نو هغه هم تاسو وکړئ. ما اوس لږ وخت راکړئ. وعلیکم السلام ټولو ته سلامونه. ډېر خوشحاله شوم اعظم خان مې ولید. زما زه به لږ پس منظر هم درته ووایم. زما سره ملاقات نشته، یو خو ډېر خوشحالېږم چې خپل د قبایل ورور وینم. کالج یونیورسټۍ وخت را یاد شي په د اډلټ فرانچایز یا بالغ رایدهي چې کله نه وه په قبایلو کې، نو په هغه وخت کې زه په انجینرینګ یونیورسټۍ کې وم په پېښور کې. اوس خو زه وکالت کوم لندن کې. نو څه خو د دې سره خپله یو جذبتي دغه د وړوکوالي تعلق دی. په هغه وخت کې به پولیټیکل را باندې شکایت وکړو. محسود صاحب خو زموږ رشتهدار هم دی ستاسو دغه، او په اف سی آر کې به ونیو ځکه چې موږ وراني کول په هغه ورځو کې خو هلکان وو. دا نه زمان مومند مخکې ته به یاد شي نه د دې مومند جنسۍ نه هغه ډېر کمپین چلولی و د فرانچایز دپاره. نو زموږ د قبایلو یو تنظیم و د صوبې په سر د پېښور یونیورسټۍ کیمپس چې کوم تنظیم و فاټا دا، او دا رستم شاه مومند صاحب زموږ یو قسمه پیټرن هم و، مور اور لیس خفیه یا کلاو هغه به راغله لږه په ملا ټپ راکوه شور مور وکړئ ځکه چې دا ستاسو ملکان چې کوم دي زمونږ مسله ده. زمونږ د کشران په دې نه پوهېږي. زمونږ دا څو کاله ازادي چې ته ملاوه په دې کې زمونږ د مشرانو هم ډېر لاس و. سکول سلک کالج به د ملک د رشوت په طور باندې د سرکار نه راته اعظم خان به ډېر ښه پوهی دی. په دې باندې موږ ټول چې اسټبلیشمنټ ګناهګارو یا پاکستان ریاست هم زیاتې کوو. ازادۍ کې خوشحاله وو، زمونږ مشران پکې خوشحاله وو. بس دا ماجب بیا رسته. نو رستم شاه صاحب دا خلک چې کوم دوی باندې سروستو په دې کې ما ښه کافي دغه کړی دی. الکوانه ما په ټیم کې صفت پور صاحب د خدای په خدای په خبرې سیس پیو سو په دې نیولې مو پولیټیکل بو شکایتونه موږ په اف سی آر کې اوچت کو په ډیپټي کمشنر په خبر باندې. زمونږ په زیات افسوس خبره موږ ته دعوت چې د پاکستان ریاست نه زمونږ د دې قبایلو بچي په ډېرو لوی عہدو پاتې شوي دي، خصوصا د محسود مومندونه دا خو لیډینګ د غریب بیوروکراسي کې دا دغه ولم جان محسود صاحب د داخله ټول دا غینه باوجود دا کومه بیانې چې تاسو یاد کړئ زه به خبره خپل مختصره کوم. دا تاسو خو ډېر په نرم الفاظو کې ډېر کنسیشن مو سره وکړه. زه به دا وایم دا دین ډېره لویه مسله ده. زموږ د شناخت مسله ده. زموږ د قومي
ارزښتونو چې د کم لپاره موږ د مغول څخه کړی دی. موږ د دې کابل د بادشاهان زموږ واړه د تاریخ نه خبر، خصوصا وزیر دی مسعود دا بادشاهان موږ کې نه دلته سو پیری او سو پیری زموږ د قومونو دوی خرڅ کړی دي دا نن را د انګريز سره خرڅ کړی دي څنګه چې نن زموږ پرې وګټو پک دغه شان به د دوی خو غازی دی د امان الله خان په ټیم کې جنگونه بوله موږ دلته د پرسیوانو نه بچ کړو بچ سقب ولا د وړو مسعود را کوس کول به ځوړن کو دی به ول چې کله بیک لیش راځي بیا انګريز مومن پوښه مسعود پوښه وزیر پیشه نو ورو موږ له سوق شناخت بل یاد قندهار نه وروړي دا یو ډیره فالټي یعنی دا په دې کې زموږ د ریاست ډیر قصور دی چې زموږ دا میدان دوی پاکستان تابعیا کله کولاو پرې خره چې کله الته فوجي معاملات شي خو بیا کله طالب سپورټ کوي کله سکی هغه خو بیا فوج خپل خیالو ساتي خو زموږ د شناخت چې کوم مسله ده د پاکستان په ملکیت کې شامل موږ د وطن نه قبضه کړی موږ انګريز نو قبضه کړی پاکستان په قبضه کړی پنجابي به سره غلي دا موږ جوړ کړی دی د دینه زما د دې اعظم خان رور نیکو زما خپل نیکو دی مومند الاخر مشهور چې کله دی دغه تتلري آزاد کشمیر هغه ټیم کې پاکستان فوج نه هغه ټیم کې ایس آی نه خو زموږ مصیبت دا دی چې اوس خلکو ته تاریخ هم دغه معلوم دی څومره چې په فیسبوک کې یو نیم خوا یا ناخوانده هغه ته په یو لایف کې لګي او په بیت کنسل پنجابي خو سره فیکټر نه لري هغه صوبه در سره قوم نه لري زموږ تاریخي تور باندې دا غوي سره د قوم او جمهور نه لري اوس د دینه زیات افسوس خبره ده چې د علي وزیر په شان سره زه خو کله ډیره زمخلو لګ برداشت کم شي کله نه کله ډیره بد خلمو خو اگر زمونږ مومندان لګام پرې جواب باندې سختم دي نو زه په کله نه کله بالکل کنسیشن نه کوم دی به وي ته ولاړې په قبایلو کې زمونږ مسلې وګوره د خلکو کورونه لنګ شوي دي خلک میسینګ دي او د پاکستان مسله ده خو چونکې خصوصا په قبایلی علاقو کې اپریشن شوی دا سره قوم خلاف نو پرې باندې موږ خپوي یو معاملې جوړه شو واسه ریاست پالیسي غلطه وي چې زمونږ دي د فاټا د خصوصي حیثیت ول زمينه برابر کړه او دې د وجنه زمون خلک زیات میسنګ دي ته لګي کالی عدل ترغه زره احمد دلین مسیو الکه احمد صاحب دلی درین سو کله مخکې بچ درونه تر شو هغه د وزیرو د مسلمي کرکم طرف شو ولکه ته په دې کې خپل ماشوم ته سخه دا مسله د شناخت دا مسله په دې پاکستان کې زموږ ملکیت ته د دې بیانیه د لاسه دوی زموستانه د صلاحیت چې زره پاکستان کې د اسټابلیشمنت ګریوان تلاسو ور ځکه خپل جایزه خبرم کوم نو هغه په لار اوپر کې ګډل کېږي خو ځکه چې تا خو اصلي معاملات چې کوم دي هغه تا پر خپل وطن کې ماجر کړم چې ماته ته افغان او پلان کې وړي دا افغان خو په فارسی کې پښتون ته وي یو نوم یو اصطلاح وي زه خو د خپل وطن د زورو کارونه مالکم زه خپل شناخت ته نه ولې والم زما په وطن کې خو روحان پیدا شوی دا پښتو لیکلې ما دا شروع کړې تا زمانه زده کړې دا رحمان بابا مومن زما په وطن کې پیدا شوی خوشحال خان زما په خبره پیدا شوی دی له ولې شناخت کې زما ولې پلار کېږي ما جر مې کړی همي ساتلې دلته ما جر خو خپل جنگونو کړی خپل کور مې شریک ته اوس مال جون غواړي نو مسله دا چې د دې ایشو د دین ډېر ډیپ دا او زه د لیکانو تا کله نه کله زیات زه ته چې ګوره د پاکستان ریاست زمونږ په دې خبره ذمہوار دي چې موږ ولې دې بیانې ده ستاسو سټریټیک مفادات دي ته ان پی ولا خوشاله دا هیڅ خلک مونږ ته د پاکستان د ریاست ضرورت نشته خپل وطن د حفاظت لپاره موږ د وطن په جوړونکو کې شامل دي موږ باندې چا احسان نه کړی موږ باندې چا قبضه نه کړی او څومره زموږ ایسته کېږي په دغه حیثیت کې هغه به موږ لا غستې شو چې کله بل یو داسې کس زما نه وکیل کېږي چې هغه زما د وجه نه پرې وطن کراچۍ پورې مزې کولې د خان صاحب د وجه نه ځکه چې زه دلته وم که نه چې ته دلته ما ته یو سیکنډ کټګري سټیزن په تور ما پروجیکټ کې د مسایلو دا بیکګراوند مې ته پتی و چې خلک اکثر وي دا ګل دي ته په نشته پتا پنجابي دی په پلان جرنیل زموږ پلان جرنیل نه دي عمرې خو بچي هم په دې وطن خو کېږي په لندن کې ناس خو موږ زیات تري کم دا خزنه زما زیات تعلق دی قبایلی علاقې سره د مسرو د وزیرو د خويندو میندو بيزتي د لپاره کې چې په امریکا کې اسالم والو زه مال چاره کردار سکار نشته چې هغه کمونست سره که سوشلیست سره کار سره صرف د خپل اسالم د کیس جوړول لپاره یا بل زمونږ یو بل له نمونه معلومه د دې استاسو د وطن دی ایچ ډی د بار تل دی هغه هم دا خو سره ناس دي خلکو نفسیاتي مسله ضروره دا ګوره چې د افغانانو د دوی نه وی پی جوړ کړی قبلی پول دوخري او عام ام ان ام پی په پاکستان کې څه حیثیت چې کله دی لارو پر کې شامل شي نو هغه به اتل شي به د مصاحب بن مسیح دوی په ټوپې هغه نور خو ټوپې په سرکړي بار راوتی او یو لوی سلیبریټي وي شي نو دوی دا د انټرنیشنل پروجیکشن لپاره استعمال او دې ته نګوري چې په دغه وطن تیر شوی سي او دا تیر شوی په دې چې ما خپل آزادۍ حفاظت کړې ده په دې کې به ریاست ته ضروري
خو زمانه پنجابي دشمن دی نه پنجابي فوج دشمن دی په فوج کې زما بچی دي په فوج کې زما دغه دي دا دوی چې کم پروجیکشن کوي او کم زما شناخت نقصان رسي او پاغي باندې خپل سیاست کې د اسلام آباد سره نو دا دومره لوی زیاته دی د پښتون سره چې دا ما سره د اپریشن نه کړی د دې د وجه نه تاسو غواړم چې اعظم صاحب هم د ارشد مومنت صاحب خبرې وره دي او په دې اکلا باندې چې دا څنګه ارشد صاحب خبره وکړه چې په دې بیانیه سره زمونږ چې کم د پښتنو یا د قبایلو کم کیس دی چې هغه نور ترقی غواړي ځان ته نور حقوق چې دا ټول مونږ سره بیا حق مونږ خپل دي ته دا خپل حق ورکو چیرې مونږ خو په مونږ ته په یو غلط نظر باندې کتل د شک په نظر باندې به کتل کیږي نو په دې اکلا باندې تاسو خپل نظر شریک کړئ او دا ټول پروګرام راغونډ هم کړئ او دغه شانته په اخره کې دا زموږ اخرنی سیګمنټ دی چې کم یوت دی کم د قبایلو نوې نسل دی هغه ته تاسو پیغام هم ورکړئ نو تاسو دا ټول خبره اعظم صاحب راغونډ کړئ خالد بھائی اول خدا ارشد بھائی ډېرې جذباتي خبرې وکړلې او داسې خبرې لګي حقیقت خبره کې به جذباتي کېږي چې یو سړی جذبه کوي نو په دې باندې پوهېږي چې د په زړه کې دننه یو بړاس دی هسې خامخا څوک جذباتي خبرې نه کوي زمونږ مسله دا د خالد بھائی په د حاضر ټیم کې که مونږ خپل حقوق ترلاسه کول غواړو نو مونږ په خپله قبایلي سیمه کې به یو شعور بیدارۍ کوشش کوو چې مونږ خپل ماشومان هم پوه کړو او هغه ځینې د زړې زمانې والا مشران چې هغه غریبانان په سیاست ته په هغه پوهېږي نه هغه ته دا سوچ ورکړو چې په د خپل بچي نظر وساته چې دی څه کوي کوم طرف ته روان دی چې موږ د دې ابس نارو نه وځو د لر او بر نه وځو موږ د زنانه د سیاست نه وځو موږ د انجو د جناکۍ قبایلي سیمه ته راوستلو نه وځو موږ خپل کلچر هم برقرار وساتو او د عین پاکستان په دایره کې دننه موږ ډاډه مطالبات وکړو د فوج نه هم وکړو د حکومت نه هم وکړو زموږ حق ته موږ ته به راکړي په عیني طریقه به راکړي د اوس چې کومه طریقه روانه شوله دا صرف زمونږ د آئینی قانوني حقوقو لار نیولو حکومت مجبور وو حکومت مونږ ته هغه شی راکولو چې کوم په اسلام آباد درنه کې وخت وو د پی ټی ایم په ذریعہ باندې اشه مونږ ته ملاوېدو والا وو خدا شي د لار نیولو د پاره زمونږ د مسائل په ځای پاتې کېدو د پاره دا پروپاګاندا پکې راغله چې دا خلر اوپر دی دا ګریټر افغانستان دی دا پنجابي زمونږ دشمن دی دا تور دی دا سپین دی او دا زنانه سیاست دی کدا خبره نه راغله تر اوسه پرې با ان شاء الله د الله په فضل به زمونږ میشنګ پرسن هم په منظر عام باندې وي زمونږ د لینډ ماینینګ صفایي به هم شوي وي نو دا خو د موږ لپاره بس یو ډال جوړ شول دا خبره او دا زمونږ ماشومان استعمال کړل د هایجک کړل په دې کې چند ماشومان بداسي وی چې هغه په خبره باندې پوهیږي دا نور نه پوهیږي دا صرف د مشران چې کوم دی کا علي وزیر وایي کا حسین داوړ وایي کا میر کلام وایي کا منصور وایي کابل دا خو په خبره پوهیږي دا وړ ماشومان اوس هم په دې خبره نه پوهیږي هغه ته اوس هم دا پته نشته دی چې زمونږ بیسیک مسائل څه دي مونږ خو یو خپل شناخت لرو قبایل افغان که زمونږ نسلن افغانیو خو ملک زمونږ جدا دی پاکستان د جوړېدو نه مخکې دا قبایل دلته پروت وو پیرنګي پیراغله دي مغل پیراغله دي بل زمونږ په دې علاقہ باندې سکندر اعظم هم تیر شوی دی په دا وختونو کې افغانستان یو مستحکم سټیټ وو نو په دې ټیم کې د افغانستان ته موږ نو ور یادې چې رادا زمونږ خلک ته ډالر پښتون چې دا زمارونه دي مونږ ورته نو یادو نه چرته مونږ ته یو ګورې وړه را لګلې دي نه مونږ ته یو ټوپک یو کارتوس را لګلې دي اوس مونږ ورته یاد شولو اوس خو ماشاءالله پاکستان او د افغانستان د ځمکې او د اسمان فرق دی د افغانستان سالانه چې څومره بجټ دی هغه د خپل علاقې ضرورت پوره کولو لپاره د افغانستان د خپل بجټ نه 2% ورته ملاوي 98% خو هغه د امریکا د نیټو د یو د بل په دې سيزونو باندې چالي نو اوس یو داسې ملک ته مونږه بوزي چې هلته د سپین ګولۍ هم نشته دی 70 سال 72 سال خو مونږه د اف سی آر لاندې تیر کړل تور قانونو
اوس ته مونږ بوزي یو داسې ملک ته چې الته کې جنگ دی، پس د صدوره سي جنگ دی. او دویمه خبره ده چې دا مونږ کوم اوس نوې نسل لګیا دی په کومه طریقه باندې دوی د خپل ځان یو لیبرل طریقه باندې لیبرلیزم غواړي، په هغه طریقه باندې د ځان ته پښتون وایي. د افغانستان پښتون ته په دې نمونه قبلوي نه، د افغانستان هغه خلک به د قبلوي چې د اشرف غنی سره دي، د حکومت سره دي. اذروایز چې کوم 32 یا 33 کوم ولایتونه دي د افغانستان اننم د امارت اسلامي په کنټرول کې دي، او ما ټول پښتانه دي. په دې ناره په دې طریقه چې د حکومت طریقه زما لر پښتون نن لګیا دي چې زنانه به سیاست راولو، کله مونږ یو ځای ته لاړ شو، کله بل ځای ته، او عدم تشدد زمونږ فلسفه ده، او مونږ به لیبرلیزم راولو. په دې طریقه خو د هغه قبلوي نه، که په دې طریقه ته ورتلل غواړي د نه قبلوي. به درته وایي چې اول ته آزاد خیالي لرې کا، اول ته روشن خیالي لرې کا، اول ته د زنانه او د سیاست خبرې پرېږده، تو یو با پرده پښتون جوړ شه، هغې نه بعد ماته راشه. که دې طریقه کې مو قبلوي خو صرف اشرف غني قبلوي، نو هلته چې زما وجود نه تسلیموي مونږ قبلوي نه په دې طریقه، نو مونږ بیا ورپورې نه خطي. دویمه خبره زمونږ د ماشومانو ته دا پته نشته دی چې په افغانستان کې ازبک، تاجک، هزاره د پښتون علاوه درې غټ قومونه دي. که په رښتیا باندې اچکزي نه واخله تر منظور پښتونه پورې، تر اشرف غني پورې، چېرته کې ګریټر افغانستان لوی شوی افغانستان جوړول غواړي، د پښتون د افغان یو جدا سټیټ جوړول غواړي، نو کته ما د سندي پنجابي او بلوچي نه جدا کوي، یا ته د تاجک، هزاره، ازبک نه جدا کېدی شي؟ هغه نشي جدا کېدی او نه جدا کېدل غواړي. هغه وایي چې دا زما خیال لاس دی، او دا زما ګچ لاس دی، او دا زما خپا ده، او دا زما پوزه ده. نو چې دا د تا خیال لاس دی ته نشي کټ کولی، زما خیالات را باندې ولې کټ کوي؟ دا ابس نارې دي چې تر څو پرې د دې نارې نه موږ نه وراوتي، نه موږ ته مسینګ پرسن ملوي دی شي، نه زموږ علاقه ترقي کولی شي، نه زموږ په علاقه کې امن راتلی شي. دا ټولې خبرې د دې شي سره تړلې دي چې مونږ د ابس نارو نه راوځو، مونږ په اصل مسایل باندې فوکس وکړو. اصل مسایل فوکس دا دی چې کته د فوج نه غوښتنه کوي، نو په لاس کې د پاکستان جنډا واخله، په آئینی طریقه باندې ورته کېنه، در نه هم کرو ډمبلا که آئین ته کوم اجازه درکوي کار وکړه درکوي به. او د دې سیزونو د دې چې مونږ کوم میجر ډیماند په اسلام آباد کې د دې زموږ سره باقاعده وعده شوی وي. په هغه ټیم کې چیف ایگزیکټیو وزیر اعظم پاکستان شاهد خاقان عباسی زموږ سره وعده کړې و، ډي جی آی ایس پی آر زموږ سره کړې و، او آرمی چیف زموږ سره کړې و، دلته په پېښور کې زموږ سره وعده شوی وي. دا شیونه د حل کېدو طرف ته روان وو، دا موږ په خپله خراب کړه. اوس ډېر خلک ماته وایي چې منظور د مظلوم आवाज دی، د منظور خلاف خبره مه کوه، څوک به درته بددعا وکړي. نو زم چې که منظور په کومه طریقه د مظلوم आवाज جوړ شوی وو، که په هغه طریقه ډېر عوامي او زه د مخالفت کوم، بیا خو زما په پښتو کې هم فرق دی، زما په حیا عزت غیرت کې فرق دی. خو که چېرته دی د لارې نه کوز شوی وي یا چا هایجک کړی وي، زه واپس پټلۍ ته خېژول غواړم. که ټوله دنیا ماته په بددعا باندې کېني، د بددعا په معنی لګي په دې چې زه د ده نه هغه کار اخیستل غواړم چې هغه زمونږ مسایل دي، هغه زمونږ د قبایلي سیمې د امن او امان سره تړلې دي، زمونږ د ترقۍ سره تړلې دي. او بالکل اوس چې کوم خلک دوی ته راځي، په دې کې به 10% داسې خلک وي چې اوس هم په دې نیت راځي چې دا خلک چې دی دا د مظلوم आवाज دی. خو هلته کې خو کیسه بدله شوې ده. هلته کې نن تخپل سوچ وکا زمونږ مسالې څه شي دي، او هلته کې زمونږ پی ټی ایم په دې باندې سیاست شروع کړی دی چې اسامه بن لادن ته شهید ولې وویل، والکه کوي ویل د تا ور سره څه مولا عمر ته شهید ولې وویل، والکه چې ټوله دنیا مني، سعودي مني، ایران مني، بلې مني، خو ته ومنه. ته د کومه دومره غټ لیډر یې چې ټوله دنیا علما یې مني، دیوبند مني؟ دا ابس خبره ده. تاسو به یو خبره اورېدلې چې د پی ټی ایم یو څو میاشتې مخکې په بنو کې د نجیب د قتل چې په کوم ورشیانو د هغې یو کانفرنس دلته په بنو کې ایښی، خو بیا یې هغه دی پوسپون کو، بیا یې ختم کو، ځکه چې ټول خلکو به وایي چې زمونږ نجیب سره څه کار دی، ډاکټر نجیب سره.
چې په افغانستان کې خو هغه کلیزه نشي مانځلې او مونږ په بنو کې ولا چې کم دی زمونږ نجیب سره سکار دی یا بل سره سکار دی نو دی دغه په غسنګ ارشد صاحب خبرو کو تاسو هم دا خبرو کا چې دی په مونږ باندې نور شیزونه راته پیشي شابه دا د کیسې او دا د لوبې او دا د ټاپې وایي کنه نو دا خو بالکل دا تاسو خبر اشاره اعظم صاحب د وخت د کمی د وجه او زړم غواړي چې تاسو سره نور خبرې وکړو او تفصیلا خبرې وکړو په یو ټکی باندې خو زه به غواړم چې را روان وخت کې به بیا تاسو سره یو بل پروګرام وکړو په هغه کې به هم تفصیلا خبرې وکړو او تاسو نظر به مونږ هم واخلو ملګرو مونږ سره د اعظم صاحب اعظم خان محسود صاحب چې د قبائل عوامی پارټي مشرو دا غي نن مونږ سره دغه بیٹکو تاسو ولید چې مونږ خبرو کې دا غي رابطه منقطع شو مونږ سره خو زما په خیال کې د انټرنیټ ستونزې او مونږ بالکل د پروګرام په اخرنه پړاو کې هم یو کاغي یو ځل بیا راغنو دا غي اخرنی ټکی او کداغي څه خبرې وي یا تاسو ته څه اپیل وي نو هغه به هم مونږ وورو خو که از خزي اعظم صاحب راغو زه غواړم چې جی اعظم صاحب تاسو رابطه منقطع شوی و اعظم صاحب زه به تاسو بالکل مونږ د پروګرام په اخرنی پړاو کې او ما دا خبره کوله چې ان شاء الله تاسو سره یو بل نشست کو او دا ټول مسائل چې کوم دي د قبایلو د وزیرستان او دغه شانتي د نور ځکه چې تاسو د کوم موومنٹ دا تش د وزیرستان نه بلکې د باجوړ مومن او د ټولو قبایلو سابقه قبایلو سیمو هم دي نو زه ان شاء الله پاره باندې یو ځل بیا پروګرام کوو تفصیلا خو د پروګرام په آخرت کې زه تاسو نه د غواړم چې یاره تاسو زمونږ د نوې نسل ته او زمونږ خلکو ته خپل اخرنه پیغام ورکړي جی اعظم صاحب خالد بھائی د نوې نسل ته خو خپل دا پیغام ورکوم چې کچرته کې دوی د قبایلی سیمه کې امن قتل غواړي په قبایلی سیمه کې دوی د ترقیاتی کارونو د نورو خلکو سره د سمیدو د نورو خلکو په صف کې د ودرېدو د برابر کېدو خواهش د دوی د پزړونو کې وي نو دا ینګ د نیو جنریشن چې کوم دی دا زمونږ طاقت دی دا زمونږ قوت دی خو چې دا صرف په هغه لاره باندې روان شي چې کوم ورته د پلارو نیکه ښایي په پردي پلار نیکه پسې دی نه تختی چې خپل پلار نیکه ورته څه ښایي په دې د عمل وکړي نو موږ به ان شاء الله چې د ترقۍ طرف ته هم لاړ شو په موږ کې به امن هم راشي خو که موږ خپل پلار نیکه ته کنزل کوو خپل پلار نیکه ته ګل خان وایو هغې ته مختلف القابات مختلفه نمونه د هغې څادر رانې غورځوو مختلفو طریقې باندې د هغې موږ پړګۍ غورځوو او بل طرف ته مونږ د افغانستان په خله روان یو یا د بل په خله روان یو یا د ان جی اوګانو په خله باندې روان یو قطعا په قبایلی سیمه کې نه ترقی راتلی شي نه امن راتلی شي نو زه خپلو زمونږ د قبایلی سیمه چې کوم ځوانان دي دې ته به زه دا سوال کوم چې لږ ته د خپل پلار او نیکه د تره د مشر د سپینګیري سره کېنه ته لږ هغه واوره چې هغه تا ته څه وایي که چېرته کې د ټولو قبایلي سیمې مشران سپینګیري هغه په دې خبره در سره اګری و چې د په کومه لار ته روانې نو بیا خو ټیک ته که نو در سره اګری نو بیا دا سوچ وکړه چې دا ټول قبایلي مشران د سپینګیري د ملکانان د خانان دا ټول لیوانیان او یو تپې کې سم دا خو چېرته کېدی نه شي نو اخرنی چې زه کوم خپل قبایلي هلکانو ته ځوانانو ته میسج ورکوم هغه دا دی چې خپل پلار نیکه ته خپل پلار نیکه ووایه د ده ومنه کامیاب به وي پابس نارو په ممکناتو کې ځان مخه کوه چې کوم شی د تا کلچر نه در سره مني کوم شی د تا مذهب در سره نه مني کوم شی د تا جغرافیه در سره نه مني د تا علاقې هغه آبوهوا در سره نه مني تا کار ولې کوي په هغه کار کې ته خپله انرژي ولې ضایع کوې بالکل بالکل اعظم صاحب ډېره مننه ستاسو د وخت الله هم خوشحاله او آباد ساته ان شاء الله را روان وخت کې به هم خبرې کوو او تاسو سره به یو بل نشست کوو ډېره مننه اعظم صاحب آباد اوسه ډېر نه خالد دی ملګرو دا زمونږ ګران مشر اعظم خان
محسود صاحب چې د قبائل عوامی موومنٹ مشر او د هغې یو سیاسي ګوند دی او هلې ځلې کوي د قبایلو په سیمه. تاسو نن خبرې واورېدې، زموږ مقصد اکثر دا وي چې تاسو ته هغه خلک راولو چې د هغې په خاورې باندې، په ځمکه باندې، په ګراوند باندې هغې کار کوي او د هغې کم کم مسایل دي، د هغې څه څه کوي، د هغې هلې ځلې څه دي، نو هغې موږ تاسو ته راولو. او دغه شانتې دا پلیټفارم د پښتونخوا ټلویزیون هر چا ته اویلیبل دی. که څوک هم راځي موږ ته صرف میسج کوي، موږ ټولو خلکو ته هر وخت بلنه ورکوو چې راشئ او دغه شانتې پښتنو سره خبرې وکړي. ملګرو څنګه چې زموږ مشر ښکلې ښکلې خبرې وکړي چې په قبایلو کې څه روان دي، ترقیاتي کارونه څه روان دي او د دې ګوند چې کوم دی هغه څه هلې ځلې کوي، او هغه خلک چې کوم د پښتنو په اوږه باندې، د قبایلو په اوږه باندې ټوپک ږدي او دغه شانتې خپلې ذاتي ایجنډې او دا شانتې دروغ او غلط چې کوم د هغې غلط او جالونه او جالسازي کوي او دغه شانتې د هغې چې کومه پروپیګنډه ده هغه زموږ د پښتنو او د قبایلو په نوجوانانو باندې سر کوي. نو دغه زه به هم په دې پروګرام کې بالکل اخره کې دا وایم خپلو پښتنو ته چې زموږ قبله مونږ د 200-300 کالونو سیاست همیش د پاره د پاکستان یا د دلی یا د لاندې طرف کړی. د کراچۍ مونږ ته زموږ ګټه په کراچۍ او په ګوادر او په لاهور او په اسلام آباد کې ده. مونږ ته کله زموږ ګټه چې کوم دي زموږ مشرانو چې کله باچا خان یا د ډاکټر خان صاحب چې هغه ټایم د انګریز په وخت کې هغې وزیر اعلی او د دې صوبې هغې کله افغانستان ته یا کابل ته یې نو کتلي شو کنه. او دغه شانتې د کابل خلک به هم د هغې د تجارت او د سیاست او د ګټې او د سوداګرۍ لاره هم دغه لاندې وه او دغه خوا به راتله او خپل مریضان بیا یې پخوا هم لیډي ریډینګ هسپتال ته راوسته او اوس هم راولي. نو د دې مقصد د خبرې دا دی چې زمونږ د پښتنو ګټه په ګوادر او په کراچۍ او په لاهور او په اسلام آباد او په پېښور کې ده. که څوک بره اخوا ګوري هغې خپل ځان سره خپل را روان نسل سره ظلم کوي. نو په دې ټکو باندې خپل دا پروګرام راغاړم او تاسو ټولو ته ډېر خوشحاله یم چې تاسو موږ سره شرکت وکړو او ډېره مننه او را روان وخت کې به انشاءالله بیا خبرې کوو. الله هم خوشحاله و آباد ساته. د الله په امان.